کرکټ یې د هیوادوالو د درد دوا کړه. حمید حسن له کرکټ وروسته تجارت ته مخه وکړه. دا چې حمید حسن کوم ډول تجارت پیل کړي او په اړه یې ملي لوبغاړو او نوموتو څیرو څه ویلي، بشپړ جزئیات همدلته وګورئ او افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ. یو ستوري کرکټر په هیواد کې د ځوانانو د بوخت ساتلو، د ځان او هیواد د اقتصاد د لوړونې لپاره یو لویه تولیدي فابریکه تأسیس کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني سپیډ ماسټر چټک توپ اچوونکي او د ملي لوبډلې اوسني برخال روزونکي حمید حسن مومند له کرکټ وروسته سوداګري پیل کړه او په هیواد کې په پانګې اچونې سره یوه ستره تولیدي فابریکه یې جوړه کړه. رسمنې د پرانیستې چارې نن د کابل په انټر کانټیننټل هوټل کې ترسره شوې. د حمید حسن دا فابریکه د یوري مارنینګ یا هر سهار په نوم نومول شوې ده او د شیدو د تولیداتو لپاره ځانګړې شوې ده چې پکې به د پاکټي شیدو سربیره، خامه‌ای پنیر، ملایي او د شیدو اړوند نور تولیدات تولیدیږي. د دې فابریکې اصلي څانګه اوس مهال په کابل کې ده او ښایي ډیر ژر د افغانستان په یو شمېر زونونو او یو شمېر ولایتونو کې هم خپلې فرعي څانګې ایجاد کړي. حمید حسن د دې فابریکې د لګښت په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو نږدې 1500 ځوانانو ته به پکې په یوه وخت د کار کولو زمینه برابره شي. د حمید حسن مومند دا اقدام په سوشل میډیا ټولو هیوادوالو ستایلی او د ملي لوبغاړو نوموتو څیرو تشویق کړی دی. د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشراف، اجرایه رئیس نصیب خان، د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدي، رحمت شاه او ګڼ شمېر نورو لوبغاړو، سیاسي مشرانو او نوموتو څیرو پکې ګډون وکړ. د کرکټ بورډ پخواني ویان محمد فرید هوتک، خبریال فرید الله محمدي، د ننګرهار د پخواني والي ویان داتا الله خوګیاڼي، سعید شینواري او ګڼ شمېر نورو ستورو د حمید حسن مومند دا ابتکار او نوښت د هیوادوالو د لاسنیوي لپاره مهم وباله او پر وینا یې چې دا کار د هغه افغانانو لپاره هم یو ځواب شو کوم چې کرکټ اباز بولي او فکر کوي چې کرکټ هیوادوالو ته هیڅ ګټه نه رسوي. باید ویل شي چې تر دې وړاندې هم یو شمېر افغان لوبغاړو کوچني شرکتونه او هوټلونه جوړ کړي وو چې اوس هم پکې سلګونه هیوادوال په کار کولو بوخت دي. حشمت الله شهیدي، ګلبدین نایب، محمد نبي، شاپور زدران، راشد خان او رحمان الله ګربز هم په بیلابیلو برخو کې په هیواد کې پانګې اچونه کړې او یو شمېر لوی او واړه شرکتونه لري. تاسې د حمید حسن د دې ابتکار په اړه څه نظر لرئ؟ کامنټ کې راسره شریک کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لامل شه.